أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. رومیان پنځدې ځمکه کې مغلوب شوی دي او د دې خپل مغلوبوالي نه رستو با په یو څو کال کې دننه هغوی غالب شي. خاص د الله اختیار دی اول هم او رستو هم، او دا به هغه ورځ وي چې مسلمانان به د الله په ورکړې شوی فتح خوشالیانی کوي. د الله چې چاله خوښ شي هغه له امداد ورکوي او هغه غالب او مهربان دی. دا وعده الله تعالی کړی دا. الله هیڅ کله د خپل وعده نه خلاف نه کوي، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. خلک د دنیا د ژوند بس ظاهري اړخ پیژني او د آخرت نه هغوی په خپل غافل دي. آیا د خلکو چرته په خپل ځان کې غور فکر ونکړو؟ الله زمکا او اسمانونه او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه په حق پیدا کړی دي او د یوې خاصه مودې د پاره پیدا کړی دي، لیکن ډېر خلک د خپل رب د ملاقات نه منکر دي. او آیا دا خلک چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو. هغوی زمکه ښه اړولې وه او دومره آباده کړې وه چې هغومره دوی نه ده آباده کړي. هغوی تخپل رسولان د روخانه نخو سره راغلل. بیا الله په هغوی باندې ظلم کوونکې نه وو، بلکې هغوی پخپل ځان ظلم کولو. آخر دا چې کوم خلکو بد کارونه کړي وو دا هغوی انجام ډېر بد شو، ځکه چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلي وو او په هغه پوری به ټوکی کوله. خاص الله د پیدایش ابتدا کوي، هم هغه به دا دوباره پیدا کوي. بیا به هم هغه ته تاسو ټول واپس کړئ شئ. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت راشي په هغه ورځ به مجرمان حیران درمان پاتې شي. دا غوی په جوړ کړو شریکانو کې به هیڅوک دا غوی سفارشي نوي او هغوی به د خپل شریکانو نه منکر شي. په کوم ورځ چې هغه ساعت راشي په هغه ورځ به ټول انسانان په جدا جدا ډلو کې تقسیم شي. کوم خلکو چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړي دي هغوی به خوشاله خرامانه په یو باغ کې ساتل کیږي، او کوم خلکو چې کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه او د آخرت ملاقاتي دروغ ګڼل دي هغوی به په عذاب کې حاضر ساتل کیږي. پس تاسو تسبیح وایي د الله کله چې په تاسو ماخام شي او کله چې په تاسو سبا شي. په اسمانونو او پزمکه کې حمد و ثنا خاص هم داغو د پاره ده او داغو تسبیح وایي د ورځې په اخیره حصہ کې او کله چې په تاسو د ماسپخین وخت راشي. هغه د مړ نه ژوندې راوباسي او د ژوندینه مړې راوباسي او زمکله داغه د مرګ نه رستو ژوند ورکوي. دغه شان به تاسو د مرګ د حالت نه راوستلی شئ. داغه د نخونه یو دادا چې هغه تاسو د خاورینه پیدا کړی، بیا داده تاسو بشریه چې پزمکه کې رو رو خورېږئ. او داغه د نخونه یو دادا چې هغه ستاسو د پاره هم ستاسو د جنس نه خزي پیدا کړي، د دې د پاره چې تاسو ورسره سکون حاصل کړئ او ستاسو په منځ کې مینا او رحمت پیدا کړو. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي. او داغه د نخونه یو نخه د اسمانونو او د ځمکې پیدایش او ستاسو د جبو او ستاسو د رنگونو اختلاف دی. یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د پوهانو د پاره. او داغه د نخونه یو نخه ستاسو د شپې او د ورځې او د کېدل او ستاسو داغونه فضل تلاش کول دي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د خلکو د پاره چې خبره په غور سره اوري. او داغه د نخونه یو دادا چې تاسو ته د اسمان برېښنا خي د یری سره هم او د تم سره هم او د اسمان نه وبراوروي، بیا داغه په ذریعہ مړزمکه ژوندۍ کوي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي.
او داغه د نخونه یو نخ دادا چې اسمان او زمکا داغه په حکم سره قائم دي بیا چې کله هغه تاسو د زمکې نه راوبلی نو بس په یو आवाज به تاسو یو دم راوځي په اسمانونو او پزمکه کې چې څوک دي داغه بندگان دي ټول داغه تابع فرمان دي هم هغه دي چې په اول ځل پیدا کول کوي بیا خاص هم هغه به دوباره پیدا کوي او دا کار هغه ته ډیر آسان دی په اسمانونو او پزمکه کې داغه صفت د ټولو نه اوچت دی او هغه زبردست او حکیم دی هغه تاسو ته هم تاسو د خپل ذات نه یو مثال درکوي آیا کوم غلامان چې تاسو په ملکیت کې دي پاغي کې څو غلامان داسې مشته چې زمون په درکړی مال او دولت کې تاسو سره یو برابر شریک وي او تاسو داغوینا هغه سیریږي لکه څنګه چې په خپل منځ کې د خپل برابر خلکو نه یریږي دغه شان مونږه آیاتونه صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي لیکن دا ظالمان بے پوهي په خپل خیالات پس روان شوي دي اوس څوک هغه سړی لاري لرا واستي شي چې هغه الله به لاري کړی وي د داسې خلکو خو هیڅوک مددگار نشي کېده پس اے نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی پیروکارو یو مخزي شي خپل مخ د دې دین په طرف ټینګ کړئ قائم شي په هغه فطرت چې الله پر ټول انسانان پیدا کړی دي د الله د جوړ کړی شوی ساخت یعنی د انسان د جوړښت بدلې دی نشي دا بالکل صحیح دین دی لیکن اکثر خلک پیژنې نه ټینګ ودرېږي په دې خبره په دې حال کې چې رجوع مو الله توي او او یریږي دهغنا او منځ قائم کړي او مکیږي د هغه مشرکانو نه چې ځان له جدا جدا دین جوړ کړي دي او په ډلو کې تقسیم شوی دي د هر ډلې سره چې سدي پاغي کې هغه خوشاله دي د خلکو دا حال دی چې کله ورته څه تکلیف ورسي نو خپل رب ته رجوع کړي او هغه ته आवाजونه کوي بیا چې ورته هغه د خپل رحمت مزور اوسه کوي نو په هغه ساعت پاغوي کې څه خلک شرک شروع کړي د پاره د دې چې زمونږ دا ورکړې شوی احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه وکړي ډېر ضرب تاسو ته پته ولګي آیا مونږه په دوی سند او دلیل نازل کړي دي چې هغه د دوی د شرک په صداقت باندې شهادت کوي کله چې مونږه خلکو ته د رحمت مزه وسکو نو پاغه هغوی غاوره کیږي او کله چې پری د خپل عمل دلاسا سو مصیبت راځي نظر نا امید کیږي آیا داخله ګورینا چې الله رزق فراخ کوي د هغه چا چې وغواړي او رزق تنګوي د هغه چا چې وغواړي یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي پس اے مومنا رشتہ دار لا داغ خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا داغ خپل حق دا طریقه بهتره ده د هغه خلکو د پاره چې هغوی د الله رضا غواړي او هم دا خلک فلا مندون کی دي کم سود چې تاسو په دې غرض ورکوي چې د خلکو په مالونو کې شامل شي او زیات شي د الله پنځ هغه زیاتی گنا او کم زکات چې تاسو د الله د رضا حاصلولو په اراده ورکوي نو دا ورکون کی په حقیقت کې خپل مال زیاتوي هغه هم الله دی چې تاسو پیدا کړی بیا یې در رزق درکړو بیا مو هم هغه مړ کوي بیا به مو هم هغه راځوندي کوي آیا ستاسو په جوړو کړو شریکانو کې څوک داسې شته چې په دې کې یو کار هم کوي پاک دی هغه او ډیر اوچت دی داغه شرک نه کم چې دا خلق کوي په وچا او په دریاب کې فساد راپورته شوه دی د خلکو د خپل عمل د لاسا د پاره د دې چې الله هغوی ته داغوی د زینو عملونو مزور اوسکوي شاید چې هغوی واپس راشي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مخکینو تیر شو خلکو څه انجام شوه دی پاغوی کې اکثر خلک مشرکان وو پس اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ په مضبوطیا سره د دې صحیح دین په طرف ټینګ کړه مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې داغه د واپس کېدو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشتا په هغه ورځ با خلک د یو بل نه جدا چا چې کفر کړي دي د کفر وبال
په هغه دی او چا چې نیک عمل کړي دی هغه د خپل ځان د پاره د فلا لار صفا کوي د پاره د دې چې الله تعالی مؤمنانو لا او نیک عمل خلکو لا د خپل فضل نه بدله ورکړي یقینا هغه کافران نه خوخوي داغه په نخو کې یو دادا چې هغه هواګانی را لېږي د زیری ورکولو د پاره او تاسو ته د خپل رحمت د مزه درس کولو د پاره او د دې غرض د پاره چې کشتیانی داغه په حکم اوچلېږي او تاسو داغه فضل ولټوي او داغه شکرګزار بندگان شئ او مونږ ستانه مخ کې ډېر رسولان خپل قومونو ته ولېګل او هغوی ورته دروخان نه خو سره ورغلل بیا چې کوم خلکو جرم وکړو داغوی نه مونږ بدل واغستو او په مونږ باندې دا حق وو چې د مؤمنانو مدد وکړو هم هغه الله دې چې هواګانی را لېږي او هغه وریځي پورته کوي بیا چې داغه څنګه فخوي هم هغه سیدا وریځي په اسمان کې خوروي او په وړو غړوسکو کې تقسیموي بیا تو ویني چې د باران ساس کې د وریځ نه را پریوزي دا باران چې کلا هغه د خپل بندگانو نه پچا را ورول غواړي راو وروي نو په هغه وخت هغه خوشاله شي حالکه د دې د نازلېدون مخکبه هغه ناامید وو وګوره د الله د رحمت دې نه خطا چې ملز مکه څنګه راځوندې کوي یقینا هغه مړی راځوندې کوون کې دی او هغه په هر څه قادر دی او کچری مونږه یو داسې هوا راولېګو چې داغه د اثر د وجنه هغه خپل فصلونه زیړ اوونی نو هغه کفر کوونکی پاتې کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم تم روتا اورول نشي کوله نه هغه کڼو تخپل आवाज اورول شي چې تا ته شاکړی وي او روان وي او نت دا کولې شي چې وړاندې خلک نه غلاري تراولې ته خو صرف هغه چاته اورول شي چې هغه زمون په آیاتونو ایمان راوړي او زمون حکمونو ته غاړک دي هغه خو هم الله دی چې د کمزوري حالت نه ستاسو پیدایش شروع کړو بیا د دې کمزورتیا نه رستو تاسو له طاقت درکړو بیا د دې طاقت نه رستو کمزوري او بوډاګان کړي هغه چې سغواړي هغه پیدا کوي او هغه په هر څه په دی او په هر څه قدرت لري او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت شروع شي نو مجرمان با قسمونه خوري چې مونږ خو د یو درنګ شبینا زیات نه یو پاتې شوی دغه شان به غوي د دنیا په ژوند کې دوکې خړلې لیکن چاله چې علم او ایمان ورکړې شوی وو هغه به وایي چې د الله په لیک کې خطاسو د حشر د ورځې پوری پراته وای نو دا هم هغه د حشر ورځ ده لیکن تاسو ته پته نه و پس دا به هغه ورځ وي چې ظالمانو تبا دا غوي عذرونه هیڅ فائدہ نه ورکوي او نه به ورته دا ویل کېږي چې معافي وغواړي مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه په هکړې دي ته کو دوی ته هر نه خراوړي خو چې کم خلکو د منلو نه انکار کړي دي هغه بوایي چې تاسو په باطل باندې یې دغه شان الله تعالی مهر لګوي د هغه خلکو په زړونو باندې چې هغه بے علم دي پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا یقینا د الله وعده رښتینی ده او هرگز تاسو پک بیا نمومي هغه خلک چې هغه یقین نکوي